बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मलगिरी د शरी मसले په حواله سره تاسو کړل دیو چې په خپل مسافرې کې او کلی کې می واده ده او واده ظاهره خبره ده د خپل مسافرې کې ده او پکور کې په کلی کې ده واده ده نو دیو چې آیا موږ چې د ولیمې د روټي ورکو نو دیو چې ما اوریدي چې د دعوتي ولیمې مخ کې د خزي د خاون میلاب ضروری دي کچري میلاب یعنی هم استری ونه کی نو دعوت ولیمه چې کوم دی داغي چې سنت عمل له ادا نشي یعنی دا مسنون دعوت ولیمه نه ده بلکې دا مسنون دعوت ولیمه لپاره ضروری څه دی چې څوګي اول چې کوم دی د رخصتین بعد د واده پښپ باندې خپل چې کوم تعلقات یا قائم کی داغه نه بعد په سهار باندې دروازه بیا د دې میلاب نه بعد هم استری نه بعد بیا چې کوم دی د واده روټي ورکی چې کوم ته دعوت ولیمه ویل کیږي نو دوی چې آیا زه خو خپل مسافرې کې او ظاهره خبره ده چې کوم جنسي تعلقات یې هغه نشي قائم کېدي نو کچره دروازې دا روټي مونږ ورکو د دعوت ولیمې دا نو د واده دا روټي د دعوت ولیمې چې کوم مسنون عمل له دا به ادا شي یا به ادا نشي آیا د دې لپاره هم مستری کول ضروری دي یاد دي یادو ساتي په دې حواله سره چې کوم فتوا دا مسله اصل کې افضل او غیر افضل ده یعنی کہ بعض علماء په نزدیک چې کوم دي چې کوم مسنون عمل دی هغه خو ادا شي لیکن افضل دغه ده چې د واده پروز باندې د واده پښپ باندې چې کله د زنانه رخصتي وشي او ظاهره خبره رخصتي نه بعد د شپې چې کوم ته شبي زفاف ویل کېږي یعنی د واده په اول شپه باندې د خزي د خاون چې کوم د جنسي تعلقات قائم شي دخول وغیرہ شي هميستري وشي د هغه نه بعد دروازه بیا د هغه نه بعد دعوت ولیمه کول دا مسنون عمل له د افضل دغه دی چې اول سوق شي اول جګم د خپل جنسي تعلقات ته خزه خاون قائم کی هم استری وغیرہ کی او د هغه نه بعد بیا سوقي د ولیمې روټي ورکی دا افضل دی لیکن کچري خزه خاون आपस کې جګم د ملاپ نه دکړي هم استری وغیرہ نه دکړي یا ملاقات نه دي شوی څنګه چې د عملګری دی د مسافرې کې ما او د هغه نه پس د واده نه پس د ولیمې روټي ورکی د واده روټي ورکی نو یقیني طور پر په دغه حواله سره به هم جګم مسنون عمل له یعنی دا دعوت ولیمه جګم دا مسنون عمل له نو دا خو ادا شي لیکن افضل دغه دا چې د ولیمې د روټې نه مخ کې د دعوت ولیمې نه مخ کې خزه خاون جګم جنسي تعلق ته قائم کی یعنی کورواله وغیرہ کی دخول کی د هغه نه بعد د ولیمې روټي ورکی افضل دغه دی لیکن کچري اوس دغه شان عذر دی د بغیر ملک د ظاهره خبره ده جنسي تعلق د نشه قائم اوله د ولیمې د روټې نه مخ کې نو یقیني طور پر دعوت ولیمه چې کوم دا د هغه چې کوم فضیلت هغه حاصل شي لیکن افضل دغه چې کوم علما فتوا ده چې د ولیمې د روټې نه مخ کې د شپې د شبي زوبا پښپ باندې چې کوم تعلق ته هغه قائمول چې کوم د هغه افضل وي بهتر وي بهرحال امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته